السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن کړي اوسي. راځئ چې نن په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو یو فلش بوټیبل کړو یا د دې توانایي یا قدرت ورکړو چې د همدې لارې خپل کمپیوټر ته اپریټنګ سیسټم انسټال کړو. دغه کار موږ په دوو طریقو سره کولی شو، یو د سی ام ډي یا کمانډ پرامپټ له لارې، دویم د یو سافټویر له لارې. راځو لومړی دغه کار د یا کمانډ پرامپټ یا سی ام ډي له لارې کوو. د دې په خاطر باید موږ لومړی یو فلش خپل کمپیوټر سره وصل کړو چې دا فلش تیار بوټیبل ده، مګر غواړو چې دغه فلش ختم کړو. راځو کله چې غواړو چې د سی ام ډي له لارې یو فلش بوټیبل کړو، د هغې دپاره باید څو مرحلې په نظر کې ونیسو. لومړی په سی ام ډي کې به ورته لومړی ډیسک پارټ لیکو، د هغې څخه وروسته دا مونږ ته چې ډیسک پارټ هغه صفحه خلاصوي، هلته به ورته لیست ډیسک ولیکو او هغه د فلش ډیسک چې ده هلته به مونږ ووینو. د هغې څخه وروسته سلیکټ ډیسک نمبر، کلین، کریټ پارټیشن پرایمري، فارمټ اف اس 32 کویک اکټیو یا فعالولې. راځو لومړی سی ام ډي دلته ورته لیکو ډیسک پارټ، دلته به موږ ته د ډیسک پارټ هغه صفحه خلاصه کړي. دلته ورته لیکو لیست ډیسک، بیا سلیکټ ډیسک نمبر یې دلته موږ د فلش وینو چې دا د 8 جی بي فلش ده چې په ډیسک یو کې ده او ډیسک صفر کې زمونږ هغه هارد ډیسک د کمپیوټر ده. یو دا د مونږ ته انتخاب کړو. دلته ورته لیکو چې کلین، لومړی یې پاک کړه مونږ دپاره. د کلین څخه وروسته ورته لیکو کریټ، جوړ کړه پارټیشن پرایمري، بیا ورته وایو چې فارمټ یې کړه، فارمټ اف اس ایکوال ټو فات 32 کویک. لږ انتظار به ورته وباسئ تر څو دغه فلش په مکمل ډول ستاسې پاک کړي. له دې څخه وروسته اکټیو فعال کړئ. دغه فلش له موږ سره اوس بوټیبل شو. راځو په کوم ځای کې چې له تاسې سره اپریټنګ سیسټم وي له هغې ځای څخه ورته کافي یا سینډ کوي. راځو اوس په دویمه طریقه باندې کار کوو چې دویمه طریقه مونږه د یو سافټویر له لارې یو فلش بوټیبل کوو. د دې په خاطر باید مونږه له ځانه سره لومړی یو سافټویر ده چې وینډوز 7 ای وي اس بي ډي وي ډي ډاونلوډر ټولز دا ولرو. اوکې دا به خلاص کړي. لومړی دغلته کوم فایل د آیزو هغه که د هر اپریټنګ سیسټم وي، وینډوز اوسي یا بل کوم یو اوسي، نو له دې ځای څخه یې هغه ایمیج یې انتخاب کوي. هغه سورس فایل چې ده دلته له ما سره د 7 وینډوز یو فایل ده هغه ورته انتخابوم. په دویم سټیپ کې مونږ ته وایي چې څه شی تاسې بوټیبل کول غواړئ. مونږ ورته وایو چې یو اس بي ډیوایس ده، ډي وي ډي هم دغلته تاسې کولی شئ. د هغې څخه وروسته که چېرته تاسې څو دانې فلشونه یو کمپیوټر سره وصل کړي اوسي او دغلته تاسې باید له دې ځای انتخاب کړئ چې کوم فلش تاسې غواړئ بوټیبل کړئ. د دې څخه وروسته بیګن کافینګ وهئ، وایي آیا غواړئ دغه فلش تاسې ته پاک کړي؟ یس. اریز یو اس بي ډیوایس، یس. نو دغه په څلورو سټیپو کې دغه عملیه خلاص شوه. دغه سافټویر ډېر په اسانۍ سره ستاسې فلش بوټیبل کوي او وینډوز ورته انتقالوي. د دې په خاطر باید انتظار وباسئ تر څو دغه عملیه 100% ته ورسیږي
او د هغې څخه وروسته چې 100% ته ورسېده تاسې به دا کلوز کړئ او فلش به وباسئ. هر کمپیوټر کې چې تاسې غواړئ اپریټنګ سیسټم انسټال کړئ نو په همغه کمپیوټر کې به یې واچوئ او اپریټنګ سیسټم به انسټال کړئ. مننه دوستانو، که بیا مو هم چېرته دغه ویډیو خوښه شوې اوسي نو چینل له ځانه سره سبسکرایب کړئ او له نورو دوستانو سره شریکه کړئ تر څو ټول دوستان له دې څخه خبر اوسي. مننه، الله مو راته ژوندي لره.